یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې کوم آلات د لهوی دي لکه ټي وي شو، وی سی آر شو، ډول شو، تمبل شو وغیرہ، د دې خرڅول جایز دي کنه؟ محترم، او د دې خرڅول جایز دي. دې لپاره دا شامی ده او پنځم جلد دی. شامی دا پنځم جلد دی او صفحه یوصل یو کم 50 باندې دی وای. دی وای صح بیعها د آلاتو د لهوی د دې خرڅول چې دي نو دا صحیح دي، لانها اموال متقومه، دا اموال متقومه دي، وللصلاحیتها للانتفاع بها لغیر اللهو، بغیر د لهو نه بل ځای کوم استعمالي. اوس مثلا وی سی آر دی، هغه کې چې دونه کې کیسټ واچوا، ټي وي دی هغه کې د تلاوت سره ووري، مکه مکرمه، مدینه منوره او غیر الله ودا، او دغه رنګ چې دی د کې دا موبایل امراغه نو موبایل خرڅولم جایز دي. نو کم آلات چې د لهوی دي دا غي خرڅول جایز دي او مشکل پکې نه لري.